زما د دین اسلام محترم او معزز او مسلمانانو دا یو خبره کول غواړم د شعبان میاشت شروع ده په دې کې ډېر مسلمانان هغه داسې عبادات کوي داسې بندګي کوي چې محمد رسول الله نه د هغه په باره کې څه ویلي دي او نه صحابه کرامو داسې کړي دي هر عبادت که هغه روژې که هغه مونځ وي د هغې دپاره شرط دا دی چې دا عبادت به د محمد رسول الله په طریقه باندې هر ښه خبره عبادت نشي کېدی هر ښه عمل عبادت نه زما استاد زین چې څه ته ښه ووایي هغه ګورې ښه نه وي ښه به هغه چې د الله رسول ورته ویلي ښه به هغه چې محمد رسول الله کړي لہذا صحابه کرام د موږ نه په نیکو کې ډېر مخکې کېدونکي خلک وو که موږ صحابه کرام وو که نه نو کوم اعمال چې هغوی نه دي کړي نو موږ یې څنګه وو محمد رسول الله نیکو په باره کې موږ ته حکم کړی دی که نه نور څوک بیا کوي محمد رسول الله کړی دی نو چې د کومو شیزونو په باره کې هغه حکم نه دی کړی د هغې نه ساتل ځان پکار دی دې ته بیا بدعت ویلی کېږي هر هغه عمل چې موږ یې کوو او تا ته په ذهن کې عبادت ښکاري دین ښکاري او هغه عمل د الله د رسول نه نه ثابت دې عمل باندې تا ته الله ثواب نه درکوي داسې اعمال وکړئ چې هغه محمد رسول الله موږ ته ښودلي وي نو په دې ورځو کې یو خبر خلکو کې مشهوره ده او بعضې مولیان یې بیانوي د پنځلسي روژه چې کومه ده اورېدلې هم ده که نه ډېر خلک یې نیسي نو دا یاد وساتئ روژه ښه عمل دی عظیم عبادت دی په دې کې څه شک نشته خو دا روژه به د محمد رسول الله په طریقه باندې نیسي لہذا موږ شریعت د دې نه منع کړي چې یو ورځ خاص د عبادت دپاره چې شریعت نه خاص کړي ته خاص کې نو دې نه موږ شریعت منع کړي نو د دې پنځلسمې شعبان د روژې په باره کې چې کوم روایات راغلي دي علما او محدثینو په انتهایی کلام کړی دي کمزوري دي نه دي ثابت د دې نه ځان ساتل پکار دي کوم شی چې په دین کې نه ثابت هغه نه دي کول پکار کوم چې ثابت هغه کول پکار نو لہذا په دغه ورځو کې چې کوم خاص عبادتونه کیږي هغه په شریعت کې نه دي ثابت عام عبادت وکړه تا په نورو ورځو کې د زیارت روژې نیولې ونیسه د پیر د ورځې روژې دې نیولې ونیسه په نورو ورځو کې تا د شپې تهجد کوو ویکه په دې شپه باندې مو که منه نه ده راغلې خو که صرف د پنځلسم شعبان شپه دې د عبادت دپاره خاص که دا بدعت کې راځي که صرف د پنځلسم شعبان ورځ دې د روژې دپاره خاص که دا بدعت کې راځي دا یاد وساتئ که یو سړی 15 رکعته مونځ کوي او دا ووایي چې راځه ښه کار دی مونځ شپږ 15 وخته مونځ کوي او دا ووایي ښه کار دی مونځ شپږ وخته یې شروع کړي نو دې ته به ثواب میلاویږي که عذاب تاسو نه تپوس کو ځکه په دین کې افراط وکړه که نه د ځان نه دغه وکړو تجاوز یې وکړو لہذا دقه شانتې د دې مثال هم دا دی چې کوم اوقاتو کې موږ ته د الله رسول روژه راښودلې ده د ایام بیض روژې کوم چې د میاشتې په 14 14 15 تاریخ راځي د دې فضیلت په احادیثو کې راغلی موږ مسلمانان یې نه نیسو د زیارت د ورځې روژې د فضیلت په احادیثو کې راغلی موږ یې نه نیسو د پیر د ورځې د روژې فضیلت په احادیثو کې راغلی موږ یې نه نیسو خو دا 15 شعبان هسې یو وسوسه راته راچېدلې ده بس دا نیسو لہذا عبادت به په داسې طریقه باندې کوو چې په کومه طریقه موږ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه شی کړي راښودلې نو په داسې طریقه باندې اعمال وکړي بله یو مسله دا روژې را روانې دي تقریبا 15 ورځې ورته پاتې دي الله دې ورته موږ صحیح سلامت او روغ ورسوي ډېره بهترینه میاشت د دې په باره کې دا خبره یاد وساتئ چې د روژې حدیث کې راځي اذا انتصف الشعبان فلا تصوم چې کله شعبان د نیمې نه واوړي بیا به روژې نه نیسي د دې لپاره چې استقبال الرمضان وشي څه معنی چې یاره روژه را روانه د ځان به ټرینینګ کړم د دې لپاره به روژې نه نیسي ها هغه روژې نیوی شي که مثال په طور باندې تا د زیارت په ورځ روژه نیوله د شعبان نه پس هم بیا زیارت په ورځ څه شی کوی شي روژه نیوی شي د ایام بیض روژې دې نیولې نو دغه شانتې د شعبان په میاشت کې بیا هغه نیوی شي یعنې د پیر د ورځې روژه نیوله هغه هم بیا په دې کې نیوی شي خو داسې به نه کیه چې هلکه سبا نه بل سبا هسې روژه شروع کېږي لهذا زه به د نن نه شروع وکړم داسې به نه کیه لا تقدموا رمضان بصوم او بیومین دوه الفاظ دي د یو ورځې یا د دوه ورځو روژې د روژو نه مخکوالی به نه کیه چې یاره ته 3 ورځې مخکې د روژې د راتګ نه په روژو نیولو باندې شروع وکړي دا هم په احادیثو کې منع د دې نه راغلي د دې کارونو نه ځان وساتئ الله رب العالمین دې موږ او تاسو په حقیقي معنو سره په دین اسلام باندې پوه کړي صفونه برابر کړي جزاکم الله خیر